اب څه حالاتو چې دوی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کتل دا به کومه بختوره زمانه وه هغه زمانه موږ نه تېره ده خو شکر موږ د محمد رسول الله احادیث رسېدلي د بخاري په شکل مسلم ابو داود ترمیزی او مشکات شریف او نور د احادیثو کتابونه او دا د قرآن زمونږ نن مخې ته ده جماعتونه ودان دي نو زما عزتمندو تاسو باندې اخترونه جمع شوي تاسو مو وایئ چې الحمدلله دا ښکلی تقریب دا ښکلي حافظان بچي فارغېدل دا به د کومو بختورو بچي دا کم خوشبخته خلک دي چې بچو یې حفظ وکړي دا کم خوشبخته زنانه او نارینه دي چې بچیانو یې ترجمه د قرآن مجید یاده کړه او بچو یې په ناظره باندې تاسو د بسم الله فضایل هم واورېد مولانا صاحب بچي ځان له یو نعمت دا مدرسه ستاسو لپاره بل نعمت او د جومات ته تاسو لږ د خریدار په نظر کتلی دي تاسو د جومات ته وګورئ تر اوسه لا رنګ روغن برابر شوی هم نه ده ماشاءالله څه ښکلی جومات هم جوړ کړی الله دې تاسو هم ښکلي کړي نو بچیم فارغ شوي د قرآن تقریب دا د ختمونو تقریبات دا ټول د الله نعمتونه او یو مزیدار جومات کې ناست یو دا د علما مشران سامیاق صاحب دی او دا نور علما تاسو ته مخې ته ناست دا د الله څومره لوی احسان دا سعادت ما ته الله نصیب کړه زم په دې خیر کې الله پاک شریک کړم او بیا یو مزیداره مدرسه جوړه ده درته او ستاسو نوجوان مولانا صاحب محمد انور صاحب حافظ عالم فاضل خو بیان موقع نه وه تاسو ته زبردست خبرې وکړې موږ نه تاسو ته ښې خبرې کوي الحمدلله ځواني هم ده قوت هم ده جذبه هم شته احساس هم شته پکې